خوست کې د وروژنې مدیریت چارواکي وایي چې تیرو 3 میاشتو کې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې 14 د اورلګېدنې او نورې طبیعي پیښې رامنځته شوي چې له امله یې 12 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د وروژنې مدیریت چارواکي وایي د طبیعي پیښو او اورلګېدنو د زیاتو مالي او ځاني زیانونو مخنیوي لپاره یې ټولو سیمو ته پر وخت رسیدنه کړې او څه د پاسه د 7 میلیونو افغانیو په ارزښت یې د خلکو عامه شتمنۍ هم ژغورلې. د 1405 کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر جوزې میاشتې 9 نیټې پورې د خوست ولایت مرکز او ولسوالیو کې په تعداد 14 طبي او غیر طبیعي پیښې رامنځته شوي دي. په دې پیښو کې 8 تنه هیوادوال شهادت رسېدلي او 4 تنه ټپیان دي. مالي زیان یې تقریبا 7 لکه او 55 زر افغانۍ اټکل شوی دی او نجات یې 7 میلیونه او 4 لکه افغانۍ اټکل شوی دی. د وروژنې مدیریت کارکوونکي له موټر چلوونکو عوامو ښاریانو غواړي چې وروژنې او طبیعي پیښو پر مهال دوی ته په عامه لارو کې خنډونه ایجاد نه کړي. په لیاره کې د ډېر دا مشکل وي اکثره وخت چې په لیاره کې د ډرایورانو له وجې موږ رسیدګي زر نشو کولی چې کوم ځای کې ور ولګېږي موږ ته هغه ځای هدف کړي. هغه ځای ته چې موږ کله ځو د لیارې په اوږدو کې موږ ته لار نه خوشي کوي. ډرایورانو نه دا غوښتنه ده چې کله د اطفایې رنګ ولګېږي هغه ټایم کې موږ ته لاره خوشي کوي. د خلکو نه موږ دا غوښتنه ده چې د خپل موټر څنګ ته کړي. په وخت کې چې موږ رنګ لګولی وي دی به د خپل موټر څنګ ته کړي. دا موږ غوښتنه بل چې کوم وخت کې پیښه ورسېږي به د هغې زوی دقیقا معلومات موږ ته راکړي چې کوم ځای کې د اور پېښه وشي به دقیق معلومات یې موږ ته راکړي هغې زوی. د کارپوهانو په باور اقلیمي بدلونونه او ناڅاپي بارانونه د دې لامل شوي چې له امله یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسیږي. د وروژنې او بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له خلکو غوښتنه کوي چې د اور کارونې، برېښنایي وسایلو او نورو احتمالي خطرونو پر مهال لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي څو د پیښو مخنیوی شوی وي.